د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلهبالو طالبانو د سولې د پیشنهاداتو په مقابل کې د جګړې توغ پورته کړی د روغې جوړې نیت نه لري خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ترهګرو د له وړلو لپاره تیار دي. ډاکټر حمدالله محب د هوایي ځواکونو قل اردو څخه د لیدنې پر مهال وویل د بین الافغاني مذاکراتو د لومړي دور څخه وروسته وسلوال طالبان د خپلو بادارانو څنګ ته لاړل او د دوی کورنۍ هم په یو پردي هیواد کې ګروګان دي. هغه وایي وسلوال طالبان د یو پردي هیواد د استخباراتو جاسوسان دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه به د سولې تخریبونکي له سختو بریدونو لاندې ونیسي. ثابت یې کړله چې د سولې نیت نه لري. هماغه تروریستي ګروپ دی او غیر د تروریستي اعمالو نه بل هیڅ یې په وس پوره نه دي. په یوازینۍ خبرو کې په یوازو خبرو کې چې کله دوی یوازې کېږي زموږ د ټیم سره په دوحه کې خبرې کولې هر یو په جدا جدا دا شی واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري. معاصره دي ګروګان نیول شوي دي د دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسېږي خو که چېرته دوی دا فکر کوي چې دوی یوازې په دې مملکت باندې حق لري او دا یوازې د دوی د بادارانو دپاره باید قرباني شي نو لویه اشتباه کوي. په هغه صورت مونږ د قوي دفاع دپاره آماده یو. د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي له تازه تغییراتو سره امنیتي او دفاعي ځواکونه د جنګ او سولې لپاره پوره چمتوالی لري او که څه هم د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته امیدوار او ژمن دی خو تر اوسه مقابل لوري هیڅ ډول تعهد او وفاداري نه ده ښودلې. د کورنیو چارو وزیر هم وایي سولې ته هیله مند دي خو که چیرې وسلوالو طالبانو خپلو سرغړونو ته دوام ورکړ د امنیتي ځواکونو لخوا به وځپل شي. امسال نشان دادیم که تعهد به صلح داریم ولی اگر دشمنای مردم افغانستان و طالبان راه جنگ انتخاب کنه با جواب دندان شکن نیروهای دفاعی و امنیتی مقابل میشن. دروازه های صلح باز است ولی در صورت که طالبان راه جنگ که تمام معلومات های استخباراتی اشاره به چنین نیتشان میکنن نیروهای دفاعی و امنیتی آماده دفاع از این سرزمین و جواب به تمام حملات مزدورانهشان می باشد. د چارو یو شمېر شنونکي د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د قل اردو او نظامي مرکزونو څخه د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د نظامي چارواکو لیدنې مهمې ګڼي او وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د سولې پر وړاندې خنډونه جوړول به د هیواد سره یو ستر خیانت وي. دوی وایي وسلوال طالبان باید د حکومت د سولې غږ ته لبیک وایي او د افغانانو له وژنې څخه د لاس واخلي ګنې د افغانانو له نفرت سره به مخ شي. د چارو د شنونکو په باور د ورکم لپاره افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې قرار لري خو وسلوالو طالبانو تاوتریخوالی تر بل هر وخت زیات کړی چې بدې پایلې به ولري. د نظام او د حکومت او د ولس خو همدا خبره ده چې طالب سره موږ جنګ نه غواړو سوله غواړو. سولې دپاره کار شروع دی سولې دپاره جرګه پلاوی ټاکل شوی دی نو خدای دې وکړي چې طالب هم جنګ میدان ته بیا راونه دانګي او جنګ میدان ګرم نه کړي. که جنګ میدان ګرمیږي نو زموږ امنیتي ځواکونه که هغه اردو ده که پولیس دي که امنیتي ملي دي هغې تیار دي چې خپل د وطن او د خاورې د ولس دفاع وکړي. دغه سفرونه یا د امنیتیانو سره لیده کاته د هغوی پر مورال باندې مثبت تاثیر کوي. په کار هم دغه شان ده چې د نظامي چارواکو لخوا بیلابیلو امنیتي خلکو سره لیده کاته وشي او هغوی ته مورال ورکول شي. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب او نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو د هوایي ځواکونو د قل اردو څخه مخکې څو ولایتونو کې د بیلابیلو قل اردوګانو او نظامي مرکزونو څخه هم لیدنې کړي.